یسألونک عن الاهله، خلق ستانه د سپوږمۍ د زیاتېدو او د کمېدو باره کې تپوس کوي. ورته وایا چې دا د خلکو د پاره د وختونو مقررولو او د حج علامتونه یعنی نښې دي. یعنی اسلامی عبادت د پاره یو بهترین کیلنډر دی. که رمضان وی یا حج چې سپوږمۍ وویني نو هغه نه حساب کیږي او د عبادت وختونه او ورځې مقرریږي. همدغه شانته دوی ته وایا چې دا څه د نیکه کار نه دی چې تاسو خپل کورونو ته د شاده طرف نه ورننوځئ. یعنی داسې رسمونه او طریقې ما اختیاروي چې د عقل او د پوهې نه وي. د اهل عرب په هغه رسمونو اعتراض دی چې د جاهلیت په زمانه کې وو چې داسې سيزونو باندې وخت مزایا کوي چې د څه فائدہ نشته. ولې چې هغه خلک به چې حج لره وتل نو چې څه ضرورت لبا کور ته واپس تلل نو په اصل دروازه نه بلکې په شا دیوال به را ټوپ کړو. فرمای چې دې سره ستاسو تقوا کې زیاتی نه کیږي. نیکی خو په اصل کې دا ده چې سړی د الله د ناراضګۍ نه بچ شي. کور ته که مخ نه داخليږي او که د شانه دا د نیکه خبره نه ده. نو خپل کورونو ته په دروازو باندې ورننوځي. البته د الله نه یره کوي. امید دی چې تاسو اخلاصي نصیب شي او تاسو د الله په لار کې د هغه خلکو سره جنگيږئ څوک چې تاسو سره جنگيږي، خو زیاتې مکوئ ځکه چې الله زیاتی کول والا نه خوښي. د هغه سره جنگيږئ په هر ځای کې چې تاسو د هغه سره مقابله راشي او وباسي هغه د هغه ځاینا د کم ځای نه چې هغه تاسو وستلې وي. یعنی مکه طرف ته اشاره ده. ځکه چې قتل کول اگرچه بد کار دی خو فتنه داغه نه هم زیات بد کار دی. په قتل خو یو سړی متاثر کیږي، په فتنه کې زرګونه خرابيږي. او د مسجد حرام په خوا کې چې هغه ترسو جنگ نه کوي نو تاسو ورسره هم جنگ مکوئ. خو که هغه الته هم د جنگ نه منی نشول نو بیا تاسو هم په خلاص مټ وجنئ. ځکه چې د داسې کافرانو سزا هم داده. بیا کچري هغه منی شو یقیني ساتئ چې الله معاف کول والا او رحم کول والا دی. تاسو د هغه سره جنگيږئ تر هغه پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله د پاره شي. بیا کچري هغه منی شول نو پوه شئ چې د ظالمانو نه سوا په بل چا زیاتې کول جایز نه دي. د حرام میاشتې بدله هم د حرام میاشته او د ټولو حرمتونو لحاظ به په برابرۍ سره وي. نو چا چې په تاسو زیاتې وکړو تاسو هم په هغه باندې د هغه پشان زیاتې وکړئ. البته د الله نه یره کوي او پوه شئ چې الله د هغه خلکو سره دی څوک چې دغه د حدونو ماتولو نزان ساتي. دشمن سره معاملې کې هم حد ماتول نه دي. انصاف او د عدل نه به کار غشتل وي. چیرته دا چې مسلمان رور سره معاملې کولو کې څوک زیاتی وکي. وانفقوا فی سبیل الله، د الله په لار کې خرج کوئ او خپل ځان په خپل لاسونو هلاکت ته مغورځوئ. د احسان طریقه خپل کړئ ځکه چې الله احسان کول والا خوښي. د الله د رضا لپاره کله چې د حج او د عمرې نیت وکړئ نو هغه پوره کړئ. او کچره په یو ځای کې اراګیر کړئ شوي نو کومه قرباني چې درته اسانه وي هغه الله ته پیش کړئ او ترغه خپل سرونه مخروي تر سوچي قرباني خپل ځای ته رسیدلې نه وي. خو چې څوک مریض وي یا د چا په سر کې څه تکلیف وي او په دې وجه هغه خپل سر اخري نو هغه له پکار دي چې د فدیه په تور روزه ونیسي یا صدقه ورکي یا قرباني وکي. بیا که چېرې تاسو ته امن نصیب شي او تاسو د حج د ورځو نه مخکې مکې ته ورسیږئ نو په تاسو کې چې څوک د حج د ورځو د راتلو پورې د دې وخت نه فائدہ اخلي او عمره وکي نو هغه د خپل وس مطابق قرباني وکي. او که چېرې قرباني پیدا نشي نو درې روزې د حج په زمانه کې ونیسي او د اله ونیسي چې کله کور ته ورسي دغه شان پوره 10 روزې د ونیسي. دا رعایت د هغه چا د پاره دی چې د چا کورونه د مسجد حرام سره نږدې نه وي، یعنی د مکې نه چې کم خلک بهر وي. د الله د دې حکمونو د خلاف ورزۍ کولو نه ځان وساتئ او خپوي شئ چې الله سخت سزا ورکول والا دی. الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې ټول ته معلومې دي. څوک چې په دې مقررو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه له خبرېدل پکار دي چې د حج په دوران کې داغه نه څه شهوتي کار، څه بد عمل او د جنگ جګړې څه خبره ونه شي. دا یو د تربیت موسم دی چې څنګه روزه د یو تربیت طریقه ده داسې حج هم دی. دې کې هم
د احرام په حالت کې څه اعمال په سختۍ سره منشي چې انسان په عام ورځو کې هم خپل حدونه وپیژني. او تاسو چې کم نیک کار کوي هغه به د الله په علم کې وي. وتزودوا د حج د سفر د پاره د لارې توخه د ځان سره واخلي او د ټولو نه بهتره توخه پرهیزګاری ده. ځکه چې تقوا به وي نو الته په لکونو خلکو په مینس کې به د انسانانو حق صحیح طور باندې ادا کوي. که د خدای خوف نه وي نو صرف تلل او راتلل دي او نور له اسې تکلیف ورکول دي. نو اے عقلمندو زما د نافرمانه نه ځان اوساتئ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. او که د حج سره سره تاسو د خپل رب سره فضل هم تلاش کئ نو په دې کې څه ګناه نشته. بیا چې کله د عرفات نه روان شئ نو د مشعر حرام یعنی مزدلفه سره ودرېږئ او الله یاد کئ. هغه شان یاد کئ لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت درکړی دی. غني نو د دین مخکې خو تاسو بیلاری وي. د الله تعالی یادولو د پاره هم هغه طریقې اختیار کئ چې کوم الله تعالی خېل دي. یعنی د ذکر معاملې کې هم د ځان نه طریقې ما جوړوي په خپل سټایل نه بلکې هغه هم وذکروه کما هداکم. ذکر د هم داسې وي څنګه چې هغه ستاسو رهنمایي کړی ده. څنګه بهترین رهنمایي محمد صلی الله علیه وسلم په طرز عمل کې ده چې هغه صلی الله علیه وسلم څنګه ذکر کولو په څه شکل به کولو. مثلا د مونږ په صورت کې د قران د تلاوت په شکل کې نور مخصوص مسنون دعاګانې رسول صلی الله علیه وسلم د هر موقع او د هر کار دعا مونږ ته زده کړې ده. د دعاګانو ذخیره کو وګورئ نو حیران به پاتې شئ. حتی تاسو پاس په پونو خېږئ نو هغه له دعا ده، کرا کوزيږي هغه له دعا ده، خوراک لا او د کېدو لا، غسل خانه تتلو راتلو لا، د خزه خاوند تعلق لا، هیڅ داسې موقع نه ده چې د الله ذکر په مسنون طریقه نه وي. خو مونږ ته اړو پته نشته او مونږ لا علمه کې ډیر غټ خیر نه محروم یو. که مونږ د دعا مسنون اذکار کتاب واخلو او په ځان لازم کو چې روزانه به یو دعا یادو، رمضان کې به 10 دعاګانې یاد شي او چې په 10 موقعو باندې انسان 10 دعاګانې کوي نو داسې به زمونږ ټول ورځ د عبادت شي. وای کنه چې د مؤمن ژوند یو عبادت دی نو څنګه عبادت؟ اومدکه چې په هر موقع غا الله یادې، کور نه وتلو او راوتلو په وخت، روټه موټه په وخت چې چانه سه اخلي، کچاله سور کوي، که سواده کوي، هر وخت د الله ذکر، که څه خشته سیز اوویني. دین اندازه وکي چې داسې سم موقع هم رسول صلی الله علیه وسلم بے دعا نه د پریخه. نو بیا نور د سیز گنجائش پاتې شي چې نور سیزونه هم شروع کړي شي. کیږي دا چې بدعت شروع شي نو سنت ختم شي. البدعه تمیت السنه. چې پته نوي چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه او کم وخت ذکر کړی دی، څه خبره فرمایله ده چې اصل حکم پټ وي، صحیح طریقه مخامخ نوي، نو بیا خلک د ځان نه ست طریقې ایجاد کی. یو هغه طریقه ده چې خلکو ایجاد کړی ده او بل هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم خېله ده. نو مونږه له عبادت په کومه طریقې کول دي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم اختیار کړی و. ثم افیدوا من حيث افاد الناس. بیا چې د کم ځای نه یعنی عرفات نه نور ټول خلک واپس کیږي، د هغه ځای نه تاسو هم واپس شئ. واستغفر الله او د الله نه معافي وغواړئ. ان الله غفور الرحیم. بشک چې الله معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. دا د رسول د حج په موقع د عرفات ته د تلو حکم دی، ځکه چې اهل عرب او خاص طور د قریش قبیله ډیر معزز خلک وو. هغه د خپل شان خلاف ګڼل چې چرته ټول عام خلک زی الته مونږ ولې لاړ شو. نو د نیمه نه به را واپس شو. نو فرمای چې هغه ځای نه به واپس کیږي چې کم ځای نه نور خلک واپس کیږي او د الله نه معافي غواړي. بشکه چې الله معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. بیا چې کله تاسو د خپل حج ارکان ادا کړئ نو لکه څنګه چې مخکینو د پلار نیکونو ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوي. یعنی په هغه موقع هم الله یاد کوي بلکې د هغه نه هم زیات کوي. خود خدای په یادولو والو خلکو کې هم ډیر فرق دی. په هغه کې څوک داسې دي چې وای ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق. ای زمونږ رب مونږ ته په دنیا کې ټول هر سره کې د داسې سړي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. او څوک وای چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
اے زمونږ رب مونږ ته په دنیا کې هم ښه نعمتونه راکې او په آخرت کې هم ښه انجام او د هور د عذاب نم وساتې. د داسې خلکو به د خپلې ګټې مطابق په دواړو ځایونو کې حصوي او په حساب کولو کې د الله هیڅ وخت نه لګي. خبره دا ده چې ذکر او دعا د انسان د شخصیت عکس دی. که ځان پیژندل غواړي او دا پیژندل ډیر ضروری دي. داسې نه وي چې مونږ د ځان په باره کې څه خوشفهمه کیو چې مونږ ډیر ښه یو، ډیر نیک یو، ډیر پرهیزګار یو او جنت خو بس هم زمونږ د پاره دی، مونږ هیڅ غلط کار نه دی کړی، هیڅ خرابي راکې نشته. عموما همدا کتو کې راځي چې هر کس خپل عمل له تعویلونه روباسي. الله تعالی صدا سه پیمانه جوړ کړی دي چې هغه کې مونږ ځان کتی شو چې مونږ څوک یو. په هغه کې یو معیار او پیمانه ده د خپل دعاګانو پاینه کې ځان ته وګورئ چې تاسو څوک یې، ایمان هم څه دی، ترجیحات هم څه دي، مقصد هم څه دی، دلچسپیان هم څه دي، محبتونو مرکز هم څه دی. ځکه چې د انسان زړه کې چې سوي هغه په جبه هم راځي، د سيزونو چې په زړه کې اهمیت دی دعا به هم هغه لغواړي. نو بیا انسان نه هر سهیر شي چې کم خلک د دنیا په محبت کې ډوب وي، هغه چې د الله کور ته لاړ شي الته هم ته دنیا نه هېریږي، الته نه صرف دنیا وغواړي او راشي، آخرت هیر شي، الته سره د تلو هم آخرت هیر کی. خود دې برعکس چې کم کس چې د دنیا ژوند کې هم آخرت مخه ته ایږدي، چا سره چې زړه کې د آخرت فکر وي، هغه الته لاړ شي نو دنیا سره آخرت هم غواړي، بلکې آخرت اول غواړي او دنیا وروسته. مونږ له د خپل دعاګانو جایزه غشتل پکار دي چې مونږ نه پس لاس اوچت کوي نو خلیلم به اختیار سره وزي، د دنیا خیرت، د مال خیریت، د بچو خیریت، د فلانی او د فلانی خیر. ټیک ده، دا هم هر څه د الله نه غوښتل دي، زبدي پکې نشته، خو چیرته داسې خو نه ده چې د دې ټولو سيزونو خیریت وغواړو او بس دعا ختمه. خو نه، مونږ له صرف دنیا د پاره نه بلکې آخرت د پاره هم جون تیرول دي، ځکه چې زمونږ اخرم هغه ځای دی. تاسو لږ سوچو کوي کنه چې تاسو داسې کور ته بوتلې کیږئ چې چیرته مرګ نشته، داسې کور چې کم بتانه واپس نه غشل کیږي، همیشه د پاره هم ستاده او چې څنګه سجاوه هم اک شان به درته ملاويږي. نو مونږ به ځان له څه غواړو، څه طریقه به اختیارو، هم دلته په ناسته به دغه تیاری شروع کو. خو که د آخرت اهمیت نه وي نو بیا به صرف هم د نن ورځ تیرولو سوچ کو. واذکروا الله فی ایام معدودات، دا د شمار سو ورځې دي، دا تاسو له د الله په یاد کې تیرول پکار دي. دا د مینا ورځې دي، هغه طرف ته اشاره ده. بیا کچا تلوار وکړو او په 2 ورځو کې واپس شو نو پاغه سګنا نشته، او کچا تاخير وکړو نو هم پاغه سګنا نشته. یعنی 2 ورځې هم تیرول شي، 3 ورځې هم قیام کول شي، یعنی 12مه پورې یا 14مه پورې ایثارې دی شي. خو شرط دا دی چې هغه دا ورځې په پرهیزګارۍ سره تیر کړی وي، یعنی چې تلوي کولو لنه چې زه خو تر 14مه پورې مینا کې وم د حج په موقع او زه ډیر نیک یم. څوک چې الله د خاطر کار کوي نو هغه بیا هغه منشن کوي نه، د الله د نافرمانه نه ځان ساتي او خو پوه شي چې یو ورځ به دغه مخه ته تاسو پیش کیږئ. که تاسو کې څوک حج له تللی وي نو یاد بموي چې ټول نه زیات رش جمرات سره وي او ګرمي هم ډیره وي. هغه وخت چې بنده ته څنګه حشر را یادېږي داسې بل وخت نه یادېږي، داسې لګي چې لکه د حشر میدان دی، هر څوک په خپل ځان دی او هر یو په خوف کې وي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، په انسانانو کې صدا سه هم شته چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې ته ډېرې ښه معلومیږي، یعنی کمیونیکیشن سکلز ډېر خوي. ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، او هغه په خپل نیک نیته باندې بار بار خدای گواه کوي، خو په حقیقت کې هغه د حق بدترین دشمن دی. هر کله چې ورته اقتدار حاصل شي نو پزماکه کې ټول منډه تړي د دې لپاره وਹੀ چې فساد خور کی، فصلونه تباہ کی او د انسانانو نسل برباد کی. حالکه الله چې دې ځان له گواه کوي هرگز فساد نه خوخي، او کله چې هغه ته ویل شي چې د الله نه ویریږي نو د خپل عزت خیال په ګناه باندې خټینګي. د داسې سړي لپاره خو دوزخ کافی دی او دوزخ ډیر خراب ځای دی د آرام. دلته یو کردار داسې دی چې صرف په خبرو خلک خوشالي، خو حقیقت کې سبل سکارونه کوي، او خاص طور چې ورله اختیارات ملو شي نو بیا خلکو له د خیر خېګړې کار نه کوي، د انسانیت
د تباہی کار کوي او په لفظونو ظاهري چې زه د انسانیت ټولو نه لوی خیرخوا او وفادار یم. د دې خلکو دوه نشانیانې چې الله تعالی خصوصي خي هغه سدي یهلک الحرث والنسل، هلاکول د فصل او نسل. تاسو ګوري چې ترقی یافته ملکونو کې چرته یو پښو زخمی شي ټول خلک جاړي، هسپتالونه ورله جوړ دي، خو د مسلمان امت قتل کوي، تباہ او برباد کړه. خو په ظاهره ډیر مهربان دي، په ظاهره چې په مسلمانانو کم زیاته کیږي هغه یو طرف ته چې قسم قسم ټیکنالوژیز تیاری چې ټول دنیا دغه په نتیجه کې د هوی غلام شي. داسې زهريله سره جوړه کړې ده چې په ظاهره فصل خکې، خو هغه چنجي پکې مړکی چې کومه ازمکه نرمي او ازمکه له فائدہ ورکي او د بوټو جړې خکې چې ازمکه او بجسب کوي نو بوټي نور صحتمند کیږي او لویږي. اوس کله نه چې داسې زهريله دوايان استعمالېدل شروع شو نو نتیجه یې څه شو چې د ژوند چین ګډوډ شو. ډیر چنجي چې د کوم مارغانو خوراک وو هغه ختمېدل شروع شو، نو هغه مارغان هم مړ کېدل شروع شو. چې ځمکه نرموي نو اکسیجن جذب کوي، دا ټول له ډیره فائدہ ورکوي. خدا سي زهريله دارو ځمکه له ایجاد شو، بظاهر داسې خولکیږي، داسې اشتهارونه دي چې داسې لګي لکه چې د دین زیات خصیص خود انسانیت لپاره اډوبل شته. په خشته الفاظ کې داغه صفتونه بیانېږي چې هر کس داغه په سحر کې گرفتار شي، خو د دې نقصان دومره زیات دی چې تباہی ده. یو کال ډیر ښه فصل وکي، داسې تخونه پیدا کړی دي چې ښه ډیر پیداوار کیږي، انسان ته ښه نفع کوي، خو بیا بل کال هغه کې دننه هغه تخم نوي چې کوم به پکاريږي، یعنی داغه په میوه کې هغه تخم اډوینه. هر کال به نوې تخم د هغه خلکو نه اخلي، او که هغه تخم یو څو خلکو په لاس کې وي او داسې قوم سره وي چې کم درنه خفه شو نو نتیجه به سوي خپل وطن کې بم ځمکه خالی پرتی وي او تاسو سره به اډو تخم نوي. ځکه چې د تخم جوړېدو کار خو بند شوی دی کنه، نو ځمکه د لاړه تباه شو، هلاک شو. بیا دغه شان نسلونو تباہي. یو طرف ته د جناورو نسل هم کې دي شي، د مارغانو کې دي شي چې د ژوند سلسله ټوله ګډوډ شي، او بل طرف ته د انساني نسل هلاکت. خوشنما الفاظو په ذریعہ خلق په دې قائل کړي کیږي چې نور انسانان دې دنیا ته ناراضي. خاص طور چې د کوم ملکونو آبادی زیاته ده الته داسې حالات پیدا کړي دي چې مور پلار له او رشتہ دار له شرم دی چې دا وګوره دومره ډیر بچی ديستا. کرونه خويندې ډیر وي یا خاندان کې بچی ډیر وي نو هغه چاته ویلو کې شرمندگی غني، هغه بنده بیوقوف او احمق ګڼل کیږي چې ډیر بچی وي. یعنی انسان په رنگسیز داغه دنیا ته راتلل د شرم باعث شو. دا د چا پروپاګاندا ده، څوک چې خوشنما خبرې کوي او هم دې خوشنما خبرو په شا د انسانیت د ختمولو په پروګرام کې اخته دي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بل طرف ته په انسانانو کې داسې هم شته چې د الله د رضا په تلاش کې خپل ځان لګي، او په داسې بندگانو باندې الله ډیر مهربان دی. اے ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اے ایمان والو، تاسو په اسلام کې پورا داخل شئ، خپل سوچ سره، خپل اقرار سره، خپل عمل سره، خپل رویو سره او خپل معاملاتو کې، خپل انفرادي ژوند کې او خپل اجتماعي ژوند کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. او په شیطان پسې مزي، داغه په قدمونو پسې مزه، ځکه چې هغه تاسو ښکار دشمن دی. کم واضحه او صفه هدایت چې تاسو ته راغلي دي، کله هغه نه رستو بیا تاسو بیلار شوي، نو یقین لري چې الله په هر څه باندې غالب دی او د حکمت والا دی. د دې ټولو نصيحتونو او هدایاتو نه رستو هم چې داخله کنيغ نشونو، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکه وقضي الامر. ایا دوی اوس د دې خبره انتظار کوي چې الله د فرشتو سره د وریځو په چتر کې په خپل دوی لراشي او بس فیصله وکړي شي؟ اخر ټول معاملې خو به خاص الله ته پیش کیږي. سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. د بني اسرائیلو نه تپوس وکا چې څومره صفا او ښکار نه خې مونږه هغه ته خولې دي، او بیا دا تپوس ته هم وکا چې د الله د نعمت د ملاوېدو نه رستو کم قوم هغه نعمت په بدبختۍ کې بدلی، نو هغه ته الله څنګه سخت سزا ورکړي. یعنی بني اسرائیلو
نعمتونه حاصل کړه خو حق ادا نکړو. دلته مونږ ته ویل کیږي چې امت مسلمه اوس الله تاسو له فراخه نعمتونه درکړي دي. خپل نعمت نه تا مال کوي. داغه د نعمتونو حق که ادا نشي نو الله به ناراض شي. کوم خلکو چې د کفر لار اختیار کړي ده دا هوی د پاره د دنیا ژوند ډیر د مینې او خشته جوړ کړي شوی دی. داسې خلک په هغه خلکو پورې ټوکی کوي چې د ایمان لار اختیار کړي وي، خو د قیامت په ورځ به پرهیزګار خلک د هوی په مقابله کې پوچته درجه کې وي. پاتې شو د دنیا رزق، نو هغه د الله اختیار دی چې چاله خوخوي هغه له به حساب ورکړي. یعنی که د دنیا رزق د زیات وي نو دا علامت نه دی چې الله تعالی تانه ډیر خوشاله دی. دا خو د الله تقسیم دی چې چاله غواړي هغه لای ورکړي، خو الله ته هغه بنده زیات خدي چې تقوا والا وي. په اول کې ټول خلک په یو طریقه باندې وو، رستو بیا دا حال پاتې نشو او اختلاف شروع شو. پس داغه نه الله پیغمبران راولېګل چې په صحیح لار تلو والا خلکو ته خوشخبری ورکول والا وو او غلط خلک د انجام نه يرول والا وو. او دا وی سره یو حق کتاب د دې لپاره نازل کړو چې د حق په باره کې په خلکو کې کم اختلافات راغلي دي دا غي فیصله وکړي. یعنی د دین په معاملې کې عام طور دا صورتحال راځي چې د دین یا د متن تشریح کیږي نو خلکو کې اختلاف رائے راشي او دا یو فطری خبره ده. مثلا که تاسو کې 3 خلکو ته وایم چې د دې میز باره کې رائے راکړي نو وی په میز خو د هر چا د کتو انداز کې به فرق وي. څوک به شروع کوي د میز د رنگ نه، څوک د اوچتوالي او څوک به د اوږدوالي ذکر کوي. اوس هر یو په خپل خبره کې ټیک دی، خود هر چا نقطه نظر مختلف وي. داسې سوزونه فطری سیز او فطری اختلاف ګڼل پکار دي او یو بل سره د وسته قلب ثبوت ورکول سره بس وړاندې تلل پکار دي. دا خبره به ټیک ویسه چې یو رنگ او بل اوچتواله او بل اوږدواله بیانې او یو بل ته غلط ویل شروع کی چې نه اهم خبره خو دا ده چې د دې رنگ څه دی، بل وی چې نه اهم خبره خو دا ده چې د دې اوچتواله څومره دی، او دریم وی چې نه اهم خبره دا ده چې د دې اوږدواله څومره دی، چې نه زه زیات ټیکم زما نظریه ټیک ده او بل غلط دی. دین په معاملې کې اختلاف یو بالکل فطری خبره ده. اختلاف چې کله مخالفت کې بدل شي او یو بل ته بدرت ویل شروع شي، په بل الزام تراشی شروع شي، د یو بل جړې وسلو پسې شي، نو نقصان سو شي چې بهر نه د دشمن راتلو ضرورت نه وي. مسلمانان په خپلو کې د جګړو لکافي شي. الله تعالی همیشه داسې اختلافات لري کولو له کتابونه را لېږلي دي، پیغمبران را لېږلي دي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق. نو د اختلافات حل څه دي چې خلق د الله کتاب طرف ته راولي، په کتاب الله جمع کوي. ليحكم بين الناس د پاره د دې چې د خلکو په منځ کې فیصله وکړي شي، فی مختلفو فی په هغه سيزونو کې چې په کم کې او اختلاف کوي. ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اختلاف هغه خلکو وکړو چاته چې د حق علم ورکړی شوی وو، او د روخانه هدایت ملاویدو نه رستو صرف په دې وجه حق پرې خودو او مختلفه طریقې جوړ کړي چې هغه په خپلو کې زیاتې کول غوښتلو. یعنی د کتاب دراتلو باوجود دغه د موجودګۍ باوجود خلکو د یو بل سره اختلاف لپاره بیا هم سناسه موقع پیدا کړه. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان وروړو هغه ته الله په خپل حکم د هغه حق لار او خوله چې په هغه کې خلکو اختلاف کړي وو. الله چې چاته نه غلار خول غواړي هغه ته خي. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ولی تاسو دا خیال دی چې تاسو به جنت ته هم دغه سي داخل شئ؟ ولی چې اختلاف او مخالفت کې بدل شي د بنده طبیعت خراب شي، بے وجه در باندې څوک الزام لګي او اذیت درکې، ته سم تل غواړي او خلک د تلو ته نه پریږدي، رکاوټونه پیدا کوي، تنګیم پریشانیم، نو د انسان زړه بد شي، واپس په شا روان شي. نتیجه یې څه شي؟ که تاسو د الله د دین لار پریږدئ نو د الله تعالی هیڅ نقصان نشته، مونږ ته خپل نقصان دی چې د سعادت نه محروم شو. ورسره ویل شوی دی چې د جنت لار د مشکلات نه تیریږي، د الله په اطاعت کې رنگ رنگ پریشانیاں راځي،
ستاسو دا خیال دی چې تاسو به جنت ته عمدغه سي داخل شئ او حال دا چې په تاسو له هغه ټول څه نه دي تیر شوی کم چې تاسو نه مخکینی په ایمان والو باندې تیر شوی وو. یعنی په تا خو لا هغه سختیانه او مصیبتونه راغلي نه دي چې کم په هغوی راغلي وو. ته خو د مخکې نه په دې وړو وړو خبرو پریشان شوې. په هغوی ډېرې سختۍ تیرې شوې، ډېر مصیبتونه پرې راغلل، اوجړه کولی شو تر دې چې د هغه وخت رسول او دغه سره ملګري مؤمنان په چغه شو چې متى نصر الله، د الله مدد به کله راځي، دا مخالفتونه به کله ختميږي، دا اذیتونه به کله ختميږي. حضرت بلال باندې تیر شوی واقعیت، حضرت خباب بن ارد باندې تیر شوی واقعیت، دا د تاریخ ټول سيزونه استاسو مخامخ دي. او ویله داسې جسمانی اذیتونه ورکړ شوی وو چې د کوم تصور هم د انسان روح ولرزي. تک سور نور کې چرا کاغل درون غټ کانه به په سینور له خودو چې ساده ورلن راځي، تپ نور کې به سملول، پس کرو به داسې سملول چې د جسم چربي به ویل شو او هغه سره بس کار بند شو. یو لمحه د پاره هم په هور کې لاس تیر شي نو چې غرانوزي چیرته دا چې هغه خلک به پس کرو سملول او به تړل یا به په صف کې اتړل او لګي به ورل ورکولو. کم کم اذیتونه دي چې خلکو د اسلام د پاره نه دي تیر کړي او د دینه مخکینو انبیا او امتونو باندې هم دا اذیتونه او تکلیفونه راغلي وو او زه او ته د لګ مخالفتونو نه غبرو شو. دا نه مخکینو خلکو باندې سسنه وو تیر شوی چې هغه چغې کړي چې د الله مدد به کله راځي. الا واوري ان نصر الله قریب، چې او د الله مدد نږدې دی. یسالونک ماذا ينفقون، خلق سانه تاسو کوي چې مونږه څه خرج کو، خرج چرته وکړو، څنګه وکړو، څومره وکړو. قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. په جواب کې ورته وایي چې تاسو څه مال خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار. ټولو نه اولنې حق، یعنی د مال ټولو نه زیات مستحق څوک دي؟ والدین. خو چې سړی کومور پلار ته سلیګل غواړي نو عموما رکاوټ څوک جوړيږي. اوس چې کله الله حق اخولو چې خپل مور پلار خیال ساتل پکار دي او خبره دا ده چې صرف اغویل نه دي ساتل، که خزه هم سګټه کوي او هغه خپل مور پلار له ورکول غواړي نو په هغه هم ناروا پابندي نه ده پکار. ځکه چې زمونږ په معاشره کې دا هم یو ډیر ناروا سیس دی چې که سخزه خپل مور پلار له سهدیه توفه یا خپل ذاتی ګټه یا ملکیت نه که ورکول غواړي نو دا بد ګڼل کیږي. سوسرالیان دا نه خوښي چې هر څه هم مور پلار کړلېږي او دا خبره ډیر لوي شي، ډیر اختلافات، حتی چې نعوذ بالله طلاق پورې خبره لاړ شي. دا هم د دباولو یو قسم دی، دا هم زیاتی ده. مور پلار کده جناوي کده الک دواړه محترم دي. گویا د خرج په وخت دا اونې ویل چې مخکې په بچو وکا، مخکې په خزه وکا یا مخکې په خپل ځان وکا، او ویل شول پل مور پلار. ولې چې انسان خپل ټول عمر هم دا غوی نه غواړي کنه نو هغه له د ورکولو خیال اډونه ورزي، دومره عادت وشي کنه دا غوی طرف نه دراتلو چې هغه طرف ته د لیګلو خیال اډو بیا راځي نه. فرمایي چې نه، ټولو نه اول دا غوی ضرورت وګوري. که هغه ضرورتمند نه وي هم د هغه زړه ساتلو د پاره د هغه د خوشاله د پاره سناسه توفه طائف په تور مور پلار له ورکول پکار وي. او تاسو به کتلی وي چې مور پلار له اولاد سره ورکي نو هغه بیا د یو اولاد ورکړه بل او د بل ورکړه بل ورکي، ځان سره کم ساتي او واپس لوټي خپل بچو ته. ورته وایي چې تاسو سمال خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار، رشتہ دارانو، یتیمانو، مسکینانو او مسافرانو باندې خرج کوئ. او تاسو چې سنیکی کوئ یعنی د خېګړې سکار هم چې تکه خپل مال په ذریعہ یا دغه علاوه نو فإن الله به علیم، الله دا غینا خبر ده. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تاسو ته د جنگ حکم شوه دی او هغه تاسو خوښ نه دی، تا ته ناګوار دی. کې دی شي چې یو سیز تاسو خوښ نه وي او هغه تاسو د پاره خوي. او دا یو عام اصول هم دی کنه چې ژوند کې ډیر حالات، ډیر سيزونه، سه انسانان سره وي زمونږ خوښ نه وي او هغه مونږ ځان له یو ډیر لوی چیلنج یا تکلیف دی معاملې وګڼو. خو بعض وخت دا غینه هم خیر راوځي. اوس ګوري چې زلزلې په ځمکه څومره ناپسندیده اساس دي، خو د ځمکې دننه
چې کومې خزانه دي. نن خو انسان سره ډیر ماشینونه دي چې داغه په ذریعہ معلوم شي چې د ځمکې دننه سدي، خو په اول زمانه کې به څنګه پته لګیدا چې په دې درنګ کې سره دي او په دې کې دننه سدي. بعض وخت د زلزلې په وجبه هغه کاڼي مات شول، غرونه به اوچودل، نو دننه سيزونه به اوخکاریدل یا به بهر ښکار شول، نو د ځمکې خزانه به داسې بهر راوتلې. بعضو ځایونو کې به اوبه راوتلې د ځمکې د چودلو په وجه. نو اوس زلزلې یو ډیره خطرناک او خوفناک سیز دی چې په کم کې د انساني ژوند د زیان هم یروي، خو دې سره د ښېګړې پهلو هم شته. نو هر سیز چې یو طرف ته تکلیف دی وي، نو ان مع العسر یسرا هم وي، هغه سره اسانی هم ده، مشکل سره اسانی وي. خو چې کله زمونږ لار کې سګرانه پیښ شي، نو موږ مغلوب کینو، وړاندې تلل پریږدو. خو نه، بس وړاندې ځه، په دې کې ستاسو لپاره بهتري ده. مثلا تاسو ګوري سخته ګرمي وي، نو خوله د جسم نه پراوتو تاسو له یخني در رسي، تکلیف ضرور دی، خو هغه نه تاسو ته فائدہ هم شته. که تاسو غور فکر وکړئ، نو تاسو به ګوري چې چیرته تاسو ته سیز ناګوار لګي، الته به ورسره تاسو ته څه بهتري ښېګړه څه فائدہ هم ښکاري، کم چې عموما مونږ نه ګورو. او بیا مونږ ناشکر شو او مونږ شکوې شکایتونه شروع کو چې الله تعالی مونږ سره دا ولې وکړه. حالکه د الله تعالی مصلحتونه او حکمتونه ډیر اوچت دي، زمونږ یو محدود او لیمیټډ شان سوچ دی. واسا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، او کې دې شي چې یو سیز استاسو خوښ وي او هغه استاسو د پاره اخنوي. او تاسو به کتلی وی چې بسا اوقات څه خلک د خوګو ډیر شوقین وي او هم داغه د لاس ډایبټیز کې مبتلا شي. د کس نور سيزونه هم یو د قدرت اصول الله تعالی وخولو چې ته په دې ژوند کې چې کله مشکلات وګوري نزړه مویلا، او یا د خپل مرزي سيز وګوري نو پاغه دومره لیونتوب مکوا چې د الله حق در نه هیر شي. هر سیز خپل متضاد سیز سره دی. الله هر سیز د جوړې په شکل کې پیدا کړی دی چې چرته اوسر سره یسر دی، التا یسر سره اوسر هم دی. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پويږي تاسو نه پويږئ. ډیر سيزونه هغه ته پته ده، مونږ ته نشته پته. دې لپاره کنا خوخه سیز مخه تراشي نو هم شکونه، که پسندیده سیزم مخه تراشي نو بیا هم اخوایګما. صبر او شکر ترمنځ ژوند تیرول دي. خلک سانه تپوس کوي چې د حرم په میاشتو کې جنگ کول څنګه دي، ورته وایا چې په دې کې جنگ کول ډیر بد کار دی. خو د الله د لارې نه خلک منکول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندې بندول او د حرم اوسېدو والو د حرم نه وستل د الله په نس د غینه هم زیات بد کار دی او فتنه د وینو تویولو نه زیاته سخته ګناه ده. او وی خو به تاسو سره د خپل وس مطابق ترغه پورې جنگيږي چې تاسو د دې خپل دین نه ووړئ او ځان خپوي کوي چې که په تاسو کې څوک د خپل دین نه ووړېدو نو هغه د کفر په حالت کې مړ شو، نو د هغه عملونه به په دې دنیا او په آخرت دواړو کې ضایع شي. یعنی بعض وخت د دنیا کې داسې حالات شي چې انسان له خپل ایمان بچکول ګران شي. د ایمان د حفاظت لپاره تکلیف دې سيزونه مخه لرازي. په داسې کې ډیر خلک داغه تکلیف دې سيزونو مقابله ونکړي شي او هم د ایمان نه واپس شي. فرمای کدا سه د وکړه نو ستاسو ټول اعمال به ضایع شي، دنیا او آخرت کې به هم د هغه حصہ لنوي، وختنه ټول نیکیانه به برباد شي. دا قسم خلک ټول دوزخیان دي او همیشه به په دوزخ کې وي. دا د مرتد سزا ده. د دې برعکس چې کوم خلکو ایمان جوړ دي او د خدای په لار کې کورونه پرې خودل دي او جهاد کړي دي، یعنی چې کله مشکلات او مخالفتونه پیښ شي نو د الله اطاعت نه دی پرې خودل، هغه ځای به پرېږدي، هغه کار به پرېږدي، هغه موقع به پرېږدي، هجرت به وکړي، خو د الله تعالی اطاعت به نه پرېږدي. په دې بسو شي او وی په جایزه دي چې د الله د رحمت امید ولري چې څوک داغه د پاره د هجرت او د جهاد لار اختیار کړي او الله دا وی غلطیانه معاف کولو والا او په وی باندې رحم کولو والا دی. دا خلک سانه ته پوس کوي چې د شرابو او د جواره څه حکم دی، ورته وايي چې په دې دوه سيزونو کې ډیره خرابې ده، اگر چې په دې کې د خلکو د پاره څه فائدې هم دي، خو د دې ګناه د دې فائدو نه ډیره زیاته ده. ډیر خلک وایي چې چیرته لیکلي دي په قران کې چې شراب حرام دي. اوس تاسو وګورئ چې کدا لیکل شوی وي چې د هغوی ګناه د هغوی د فائدې نه زیاته ده، نو چې په کم کار کې ګناه وي نو هغه حلال وي، هغه جایز وي، هغه د ثواب کار وي، هغه مباح کار دی،
نه، څنګه کېدی شي؟ هر کله چې د ګناه لفظ د سره ولیکل شو نو بیا شک د کمه باقی پاتې شو. دا خو بیا خبره ده چې مونږ خپل خوشاله له د خپل زړه مرزه پوره کول له چې څه سیزله څه هم نوم ورکول غواړو نو ورکو. یعنی دا هم یو مغالطه ده کنه چې مونږ منې کومه ټیک ده، نه پسندیده ده، حرام خو نه ده کنه، خو صفا ویل شوی دی چې دې کې ګناه ده. ستانه تپوس کوي چې مونږ د الله په لار کې سو لګو، ورته وایا چې تاسو د ضرورت نه زیات وي. یعنی مخکې خپل ذاتی ضرورت پوره کا، بیا چې دا غي نه سپات شي نو ورکا. دغه شان الله تاسو د پاره صفا حکمونه بیانوي کې دي شي چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړي. یعنی دین مونږ له وسط راکړي، صرف د دنیا فکر نه بلکې د آخرت د فکر هم وي. هغه خلک چې د دین بغیر اوسېږي، فرق څه دی؟ دین سره اوسېدل او د دین نه بغیر اوسېدل. قرآن ویلو سره ژوند تیرول او د قرآن نه بغیر ژوند تیرولو کې کم کس چې د دین سوچ لري یا دین باندې ژوند تیري، هغه صرف دنیا د پاره ژوند نه تیري، آخرت هم مخه ته ایږي. کم کس چې د دې کتاب نه بغیر ژوند تیري، هغه صرف د دې دنیا په غمونو کې گیر وي. حالکه انسان لا اصل مسله او اصل غم د آخرت غم دی. د دنیا هیڅ غم داسې نشته چې هغه به چیرې ختميږي نه. همیشه هر غم راضي او زی. خپل په مخکینی ژوند نظر واچوي نو څومره تکلیف دې مرحله تاسو وکته، درد، تکلیف، مصیبت، بیماریانه، پریشانیانه او پاغه کې بم ډیر داسې یاد وي چې کم راغله او تیر شو، ختم شو، هغه باقی پاتې نشو. خو د آخرت غم هغه به نه ختميږي. د آخرت پریشانی او د آخرت تکلیف او د هغه غم هغه به نه ختميږي. دې لپاره عقلمن انسان هغه دی چې څوک د دنیا د غم نه نجات حاصل کړي او خپل غم آخرت جوړ کړي. اومدکه دراصل کامیاب خلک دي. دغه شان الله تاسو لپاره صفا حکمونه بیانوي کې دي شي چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړي. ستانه تاسو کوي چې د یتیمانو سره څه معاملې وکړو، ورته وایا چې په کم کار کې د هغوی ښېګړه وي، هغه کار کول بهتر دی. کچره تاسو خپل خرج او د هغوی خرج یوځای کوي او یوځای اوسېږي نو په دې کې څه ګناه نشته. اخر هغوی خو هم تاسو ضرورولې خلق دي. بدخوا او خیرخوا دواړه الله تخکار دي. که الله غوښتلې نو په دې معاملې کې به په تاسو سختی کړي و، خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دی دغه سي حکمت والا هم دی. د مشرکو خزو سره تاسو هرگز نکاح مکوئ تر سوچ هغه ایمان نه وروړي. یو مؤمنه وینځه د شریف خاندان د مشرک خزینه بهتره ده. ګو کاغذ تاسو ډیره خوخوي او د خپل مسلمانو زنانو نکاح د مشرکانو سړو سره هیڅ چره مکوي تر سوچ هغه ایمان نه وروړي. یو مؤمن غلام د شریف مشرک نه بهتر دی. ګو کاغذ تاسو ډیر خوخوي. یعنی بظاهر کتو کې هر لحاظ نه هغه ډیر ښه معلومیږي، خو که مسلمان نه دی نو خپل لور اغله مور کوا. دا خلک تاسو هور طرف ته رابلی ولې چې د شرک انجام خو هور دی او شرک کولو والا سره جون تیرولو والا یو نه یو ورځ بداغې نه متاثر شي. یعنی انسان خپل صحبت نه ډیر زیات متاثر کیږي. دا خلک تاسو هور طرف ته رابلی او الله په خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ته رابلی او هغه خپل حکمونه خلکو ته صفا بیانې. امید دی چې هغوی به سبق واخلي او نصیحت به قبول کړي. ستانه تاسو کوي چې د هیڅ حکم دی، ورته وایا چې دا د ګندګۍ یو حالت دی. په دې کې د خزونه جدا اوسئ او هغوی ته منځ دی کېږي. یعنی جسمانی تعلق من دی، دا نه دا چې هغوی سره کېناستې نشي یا خبره نشي کوله تر څو چې هغوی پاک شوي نه وي. بیا چې کله هغوی پاک شي نو په هغه طریقه ورځي څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. الله هغه خلک خوښي څوک چې د بدن ځان اوساتي او پاک ژوند اختیار کړي. ستاسو خزه ستاسو پټی دي، ستاسو خوخه ده چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټی ته ورځي. خود خپل وړاندې ژوند فکر کوي او د الله د ناراضګۍ نه ځان ساتي. خپوي شي چې یو ورځ به دغه سره ملاويږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې ستا هدایت اومني هغه ته د کامیابی او د نیکبختۍ زیر ورکا. دې آیت کې خزله یو پټی سره تشبیه ورکړی ده. ډېر خزه په دې ناراضه کیږي چې زمونږ عزت د پټی سره په تشبیه ورکولو کم کړی شوی دی. حالکه د پټی قدر هم د پټی والا نه تاسو کوي. یعنی چې کم خلک زمیدارانی یا لینډلارډز وي
هغوی نه تاسو کوي چې هغوی د هغې ځمکې په وجه ځان څومره خوش قسمته ګڼي او څومره فخر پې کوي. دنیا کې چرته هم او په څه دور کې هم د ځمکې قیمت کمیږي نه، یا هغه څه داسې څیز نه دی چې د څه قدر نه وي یا یې څه حیثیت نه وي. ځمکه یو داسې څیز دی چې د کمې نه مونږه ټول راغلی یو او هغې ته به واپس ځو. ښځه هم د مور په حیثیت انساني نسل پیدا کوي. ماشومان که لوی هم شي واپس هم مور له بیا ورځي. نو دا چې کم مثال دی چې ښځه د پټي په شان ده، نو ګوري چې څوک هم بیا خپل پټي سره زیاتی نه کوي، د هغې خیال ساتي، هغې ته په کتو خوشحالیږي، فخر محسوسوي. نو سړي دپاره خپله ښځه ډیره قیمتي ده. هغه دپاره د خوشحالۍ سبب ده. هغه یې د هغې په حفاظت مامور کړی دی چې د خپلې ښځې خیال ساته. او بیا هم دغه شان هیڅوک خپله ځمکه شاړه نه پرېږدي. یعنی ښځه صرف مزې له مه استعمالوي. هغه صرف د جسمانی خوشحالۍ دپاره نه ده، هغه مور هم ده. گویا دنیا کې داسې ډېرې غلطې او منفي رویې چې کم د ښځې دپاره استعمال شوي دي، دې آیت کې داسې خبرې رد شوي دي. دا ډېر اهم آیت دی، د دې ډېر تفسیر دی، خو دې وخت چې مونږ قرآن کې ضروري خبرې لږو ورځو کې زده کول غواړو چې د دې مجموعي یو تاثیر دی د نن صفایي دپاره هغه حاصل شي. خو دا څیزونه که وضاحت سره زده کول غواړي نو یو کورس دی تعلیم القرآن، د هغې کیسټونه دي، هغې کې ښه وضاحت دی. خو دلته پې لږ شان خبره وشوه ځکه چې دا د زنانو مسله ده او مشکل دا ده چې ډېرې مسلمانانې ښځې په داسې خبرو د اسلام نه متنفر کړي شوي دي، اسلام نه لرې کړي شوي دي. اول خبره دا ده چې مسلمانو ښځو له ایمان د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې الله نه دې ناراضه شي. که حاضر وخت ورته څه څیز خپل خلاف ښکاري هم، د مسلمان مطلب څه دی چې الله سوي زه ټیټ شم، ما ته قبول دي. الله تعالی خپل بنده ته ظالم نه دی. الله د اویاو میندو نه زیات مهربانه دی. دا نشي کېدی چې هغه ما سره ظلم زیاتې کوي، ما سره فرق وکړي. خو هغه د مختلفو مثالونو په ذریعه زمونږ قدر او مقام متعین کوي. چرته چې ښځه او خاوند ته د یو بل لباس ویل دي، الته د یو بل د پاره د سکون او د خوشحالۍ ذریعہ هم ده. او بیا دلته دا ویل مقصود وو چې ستا خپل ښځې سره په تعلق کې داسې پابندي نشته چې په نفس بوج شي. ټیک دا آداب او سلیقې ضرور دي، خو قریبي تعلق طرف ته نشاندهی ده. بیا وګورئ وعلموا انهم ملاقو. په ښځې سره تعلق کې یاد لري چې الله سره ملاوېدل دي، زیاتې مه کوه، تپوس ودنه کیږي. د الله نوم د داسې قسمونو خوړلو دپاره مه استعمالوي چې د هغې مقصد د نیکۍ او د پرهیزګارۍ او د خدای د مخلوق په منځ کې د ښېګړې د کارونو نه منع کېدل وي. یعنی داسې څیز باندې قسم مه خورئ یا داسې قسم نه چې د نیکۍ کار به نه کوم. یعنی قسم کولی شي خو د نیکۍ د کار نه منع کېدو یا پرېښودلو دپاره نه. الله ستاسو ټوله خبرې اوري او په هر څه پوه دی. کم بې مطلبه قسمونه، لغ قسمونه چې بې اراده تاسو خورئ، چې په خبره والله وي یا وي قسم دی یا بای ګاډ وي، په هغې باندې الله تاسو نه نیسي. دا اسې تکیه کلام یا یو عادت دی، مطلب یې د قسم نه وي. خو کم قسمونه چې په ریښه سره د زړه نه تاسو خورئ په سمه اراده او په نیت، د هغې تپوس به ضرور الله کوي. الله ډیر معاف کولو والا او صبر کولو والا دی. کم خلک چې د خپلو ښځو سره د تعلق نه ساتلو قسم خوري، د هغوی دپاره د 4 میاشتو مهلت دی. اصل کې عربو کې د جاهلیت په زمانه کې ښځې به قسم په قسم تنګولې کېدې. دلته د دې څیزونو اصلاح کړې شوې ده. بعضې سړو به داسې قسم وخوړو چې زه به ښځې سره خبرې نه کوم او نور جسمانی تعلق به هم ورسره نه ساتم. فرمای دا معامله اوس ستا په مرضی نه ده. 4 میاشتې میاد دی، یا خپل ځان ټیک که یا هغه پرېږده، زړنده یې مه ساته. که چېرې هغوی رجوع وکړه نو الله معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. او که چېرې هغوی د طلاق کولو اراده کړې وي نو ځان دې پوه کړي چې الله هر څه اورېدو والا او په هر څه پوه دی. هغه دواړه حالتونه پیژني. کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوي وي هغوی دې د 3 حیضو پورې ځان وساتي او د هغوی دپاره دا جایزه نه ده چې الله د هغوی په رحم کې څه پیدا کړي دي هغه پټ کړي. یعنی طلاق والا ښځې په خېټه کې چې ماشوم وي نو هغه دې ظاهر کړي چې د دې ماشوم نسل محفوظ وي چې د چا بچی دی. داسې کار هغوی له هرگز نه دی پکار. یعنی چې دا دې نه پټي. که هغوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، که د هغوی خاوندان صحیح تعلقات ساتلو ته تیار وي، نو د دې عدت په دوران کې هغوی د دې حقدار دي چې خپل ښځې واپس واخلي. یعنی سړي له د طلاق سره د رجوع حق ورکړی شوی دی. که هغه تعلقات ښه کوي خو محض د تنګولو دپاره نه چې بیا یې پریشانۍ د رجوع نه پس.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دا دومره اخشته آیت دی د ښځې مقام یو دم اوچت کړی دی. د عامه طریقې مطابق د ښځو هم هغه شان حقونه دي لکه څنګه چې د سړو حقونه په هغوی باندې دي. ولې چې په عرب کې د جاهلیت په زمانه کې خو د ښځې نوم هم د شرم خبره وه، حقوق خو د ډیر لري خبره وه. یعنی جاهلانه زمانه کې د حق ورکولو خبره ډیره غټه خبره وه، ډیره غټه اصلاح وه. بهر ملکونو کې خو نن د ښځو د حقوقو خبره کیږي. الله تعالی خو 1400 کاله مخکې اول په قران کې دا حقوق ورکړي دي. او خاندانی نظام صحیح ساتلو لپاره ولرجال علیهن درجه، البته د سړو په ښځو باندې یو درجه زیاته ده. ځکه چې کور هم یو دنیا ده، یو ریاست دی. یو به پکې مشر وي، نور خلک مشیران دي او باقی ممبران دي. هم د یو ملک په شان چې یو سربراهي وي. خو چا د پاره د سربراه کېدو مطلب دا نه دی چې د باقی نورو قدر کم شو یا د نورو څه حیثیت نشته یا څه فرق ډیسکریمینیشن کیږي، بلکې انتظامی ضرورت لپاره یو کسله د مشرۍ اختیار ورکول وي. خو ورسره دا حکم دی و امرهم شورا بینهم، د معاملاتو فیصله هم په اسلام مشورې کوي. د دې درجه دا مطلب نه دی چې سړی ډیکټیټر شو چې هر کار دی صرف په خپل مرزه کوي. وړاندې به تاسو ګوري چې ماشوم د پی ورکولو او د پیونم منې کولو پورې د سلام مشورې پابندي ده. د کور معاملات هم په مشوره کوي. تاسو ګوري کدرې سلور کسان یو ځای کار کوي او څوک ذمہوار نه وي، څوک په مشر نه وي، سربراهي نه وي، نو هغه کار به اسې ګډوډ شي. هر یو کس به خپل منمانی کوي، هر یو به مختلف کارونه د ځان نه لګیای کوي، به یا خو به هیڅ کار ونشي او یا چې وشي نو فساد به وي پکې. بالکل داسې چې کور کې یو فیصله کیږي نو یو کس ذمہوار پکار دی. د ذمہواری دا بوج الله تعالی په سړو یې خده. خو دا آیت هم عموما خذل د اسلام نه زړه بدولو د پاره استعمالیږي. والله عزیز حکیم، او د ټولو د پاسه الله غالب اختیار والا او حکمت والا موجود دی. ځکه الله تعالی دا فیصله کړې ده چې ذمہواری په چا چول دي، په کمزور زنانه باندې یا مضبوط سړي باندې. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق دو ځله دي، بیا خو دې یا په صحیح طریقه ښځه وساتل شي او یا خو دې په ښه طریقه هغه رخصت کړی شي. او د رخصت کولو په وخت کې تاسو له دا جایز نه ده چې تاسو هغوی له کم څه ورکړي دي دا غینه څه واپس واخلي. دا دي د ښځو حقوق. خدا خبره چې که ښځه خاوند دواړه یریدل چې د الله په قانون باندې به قائم پاتې نشي، دا پکې شامل نه ده. کچره دا سوا چې تاسو یریدئ چې هغوی دواړه به د الله په حدونو قائم پاتې نشي، نو که هغوی دواړه په خپل منځ کې د معامله وکي چې ښځه خپل خاوند له سور کوي او ځان جدا کی، نو په دې کې څه ګناه نشته. دا د الله مقرر شوی حدونه دي، د دې نه اخوا ما وړي. او څوک چې د الله د حدونو نه اخوا اوړي هغه ظالمان دي. یعنی ښځه چې خلا اخلي نو بیا به د خاوند سيزونه واپس کوي. که سړی طلاق ورکوي نو بیا نه. بیا که چېرې د دویم ځل طلاق ورکولو نه وروسته خاوند ښځې له په دریم ځل طلاق ورکړو نو هغه ښځه د هغه دپاره نه حلالیږي، سوا د دې نه چې دغه ښځه د بل سړي سره نکاح وکړي او بیا ورله هغه طلاق ورکړي. د دې نه وروسته که چېرې هغه اول خاوند او دا ښځه دا خیال وکړي چې د الله په قانون باندې به قایم اوسیږي، نو بیا که هغوی یو بل ته رجوع وکړي نو جایز دي. یعنی که په خپله داسې وشي نو ټیک ده، خو چې په اراده حلاله وکړي شي په هغې خو لعنت دی. ځکه چې هغه شان هم د ښځې حق والی کیږي. ډېر داسې کتو کې راغلي دي چې ډېرې ښځې داسې شته چې دماغي حالت خراب شي د حلاله د وجې نه. زیاتې د هم زړې وکړي او بیا سزا د ښځې ته وي، طلاق سزا هم او بیا د حلالې هم. اجازت صرف داسې دی چې که داسې حالات شي چې یو طلاق وشي، ښځې بل واده وکړو او بیا خاوند مړ شو یا طلاق وشو، نو بیا که اولنی سړي پیغام د واده ولیږلو نو ورسره نکاح کولی شي. دا مطلب نه دی چې دې دپاره په خپله پلانینګ وکړي چې دې بل سړي سره نکاح وکړي چې هغه سره لږ وخت تیر کړي بیا هغه طلاق ورکړي نو اولنی ځای ته واپس راشي. دا خو ښځې سره ډیر سخت زیاتې دی. دا د الله مقرر شوی حدونه دي چې هغه د هغه خلکو د هدایت لپاره صفا بیانې. څوک چې د الله د حدونو ماتولو په انجام باندې پوهیږي او کله چې تاسو ښځو له طلاق ورکړئ
او د هغوی عدت پوره کېدو ته نږدې شي نو یا یې په ښه طریقه د ځان سره وساتئ او یا یې په ښه طریقه رخصت کړئ. په ذلیله طریقه په رټلو یې مه وباسئ، په دیکو یې مه وباسئ. خاص د هغوی د تنګولو په غرض هغوی په نکاح کې مه رابندوئ چې یو سړی دی په دې وجه طلاق نه ورکوي چې ښه یې پریشانه کم خپله بدله ترې واخلم. فرمای ځکه چې دا زیاتې دی. ومن یفعل ذلک، او څوک چې داسې کوي فقد ظلم نفسه، هغه په حقیقت کې په خپل ځان ظلم کوي. چې په ښځې ظلم وکړو نو په هغې نه بلکې په خپل ځان ظلم وکړو. د الله د آیتونو نه لوبې مه جوړوئ. دا هیر نه کوي چې الله څومره لوی نعمت په تاسو باندې کړی دی. تاسو له خو مسلمان امت کردار ادا کول دي، د پوره دنیا مخ کې د حق گواہی ورکول دي. نو چې خپل کور کې د زنانو دا حال وي نو په کم مخ به دنیا والا وتځي. هغه تاسو ته نصیحت کوي چې کم کتاب او حکمت هغه په تاسو نازل کړی دی دا غي احترام کوئ، د الله نه ویریږئ او پوه شئ چې الله ته د هر خبره علم دی. او کله چې تاسو خپل خزله طلاق ورکئ او هغه خپل عدت پوره کړي نو بیا تاسو هغه د دینه ممنه کوي چې د خپل خیال مطابق خاوندانو سره نکاح وکړي. هر کله چې هغه د دستور مطابق د یو بل سره په نکاح کول باندې راضي شي. بعضی وخت خزه چې کونډې شي یا طلاق شي نو که دویم واده کول غواړي یا اولنی خاوند سره بیا نکاح کول غواړي نو ټول خاندان ورپسې شي. فرمای داسې بندیز رکاوټ مه پیدا کوئ. نصیحت درته کیږي چې داسې کار هیڅ چره مه کوئ. کچره تاسو په الله او په ورځ آخرت ایمان وروړو والای تاسو د پاره خښتا او پاکیزه طریقه داده چې د دې کار نه منی شي. الله پويږي تاسو نه پويږئ. کم پلاران چې غواړي چې د اوی اولاد دې پورا موده د مور په اخري نو مېندې د خپل بچو ته پورا 2 کاله پیور کی. په دې مسله کې به د بچی پلار اوی له خوراک او جامې د معلومه طریقې مطابق ورکړي. خزله دا یو بل حق ورکړی شوی دی چې د طلاق باوجود باورله انان نفقه ملاويږي که خزه دغه بچی له پیور کوي. خو په چا باندې د هغه د وس نه زیات بوج اچول نه دی پکار. نه خو دې مور په دې وجه په تکلیف کې واچول شي چې بچي داغه دی او نه د پلار په دې وجه تنګړي شي چې بچي داغه دی. د پیور کول والو خزه دا حق لکه څنګه چې د بچي په پلار باندې دی دغه شان دغه په وارث باندې هم دی. یعنی پلار که وفات شي نو باقی وارثانو له پکار نه دي چې خزه دې تنګ کی. خو کدوانه په خپل رضا او مشورې سره بچي د مور پهونه پرې کول غواړي نو په دې کې څه ګناه نشته. او که تاسو غواړئ چې تاسو بچوله بل خزه پیور کی نو په دې کې هم څه ګناه نشته. خو په دې شرط چې دا غي کوم مزدوري تاسو مقرر کړی دا هغه ورله د عامه طریقې مطابق ورکړي. یعنی دا غي اجرت ورکوي. د الله نه اوریږي او پوه شئ چې څه تاسو کوي په غي ټولو د الله نظر دی. په تاسو کې چې کم خلک مړ شي او رستته خزه پاتې شي نو هغوی د خپل ځانونه 4 میاشتې او 10 ورځې په انتظار کې اوساتي. د کونډې عدت خول کیږي. بیا چې کله د هغوی عدت پوره شي نو د هغوی اختیار دی چې د خپل ځان په باره کې په مناسبه طریقه سکول غواړي هغه د وکي. یعنی که هغه کول کې پاتې کیږي او قبل نکاح کوي په تاسو باندې د هغه هیڅ ذمہواری نشته. الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی. د عدت په دوران کې که تاسو د دغه کندو خزو سره د نکاح کولو اراده په اشارو کې ظاهر کړئ او که په ځړ کې پټو ساتئ په دې دواړو کارونو کې په تاسو هیڅ ګناه نشته. الله په دې پوي دی چې دغه کندو خیال بس تاسو په ځړونو کې ضرور راځي. خو خیال کوئ چې پټه واده ورسره اونې کوي پټه دوستي م کوي. که څه خبره کول ورسره غواړئ نو په عامه مناسبه طریقې ورسره وکړئ او ترغه پورې د نکاح تړلو فیصله م کوي ترڅو پورې چې عدت نوي پوره شوه. خو پوه شئ چې الله تاسو د ژوندونو په حال باندې خو خبر دی نو د اغه نه ویریږئ او د دین هم خبر شئ چې الله ډیر صبرناک بردبار دی. وړي وړي خبره معاف کوي. تاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې خپل خزله مخکې د لاس وړلو نه یا مخکې د مہر مقررولو نه طلاق ورکړي. په داسې مسله کې اویله سناسه ضرور ورکول پکار دي. بیا د خزې حقوق خول کیږي. مالدار سړی دی د خپل حیثیت مطابق او غریب سړی دی د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقه سره سور کی. یعنی پتنګولو دی نه ور کوي. دا حق دی په نیکانو خلکو باندې. او کچره تاسو مخکې د لاس وړلو نه خزله طلاق ورکو او مہرم ورله مقرر کړي وو نو په دې مسله کې به نیم مہر ورکوي. نکام چې کړي وا اغه نه څه فائدہ نه واغشته. بیا هم محض نکاح د وجه
نیم مہر به ورکوي. دا بل خبره ده چې ښځه د نرمۍ سلوک وکي او مهر وانخلي، یا هغه سړی چې دغه سره د نکاح واک اختیار دی هغه د نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکي. او چې تاسو یعنی سړی د نرمۍ نه کار واخلي نو دا د تقوا سره ډیره مناسبه ده. په خپل معاملاتو کې سخاوت مه هیروئ، ستاسو هر کار الله ویني. یعنی طلاق په معاملې کې هم یو بل سره د همدردۍ او د احسان معامله. د خپل منځونو حفاظت کوئ، ځکه چې د طلاق په جګړو کې عام طور منځونه متاثر شي، خصوصا د داسې منځ چې د مانزه ټول خوبیانې پکې راجمع وي. الله ته په داسې طریقه ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکي غلام ودرېږي. یعنی منځ صرف منځ نه دی، الله تعالی ته د عاجزۍ اظهار هم دی. چې د بد امنۍ حالت وي نو که پیاده وي او که پسرله څنګه چې ممکن وي هغه شان منځ کوي. یعنی منځ خو هر حال کې کول دي. او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یادوي چې کومه هغه تاسو ته خولې و چې اول تاسو ته معلومه نه و. په تاسو کې چې کم خلک مړ کیږي او وروسته ته ښځې پاتې کیږي، هغوی له پکار دي چې د خپلو ښځو په حق کې دا وصیت وکړي چې د یو کال پورې دی ورته خرچه ورکړي کیږي او د کور نه دی ویستل کیږي نه. بیا که چېرې هغوی په خپله وځي نو د خپل ځان په هکله چې هغوی په مناسبه طریقه سره هر څه کوي د هغې ذمہواري په تاسو نشته. الله په ټولو باندې غالب اختیار لرولو والا او د حکمت والا دی. دغه شان چې کوم ښځو له طلاق ورکړی شوی وي هغوی له د هم د رخصتولو په وخت کې په مناسبه طریقه څه نه څه ورکړی شي. دا حق دی په پرهیزګارانو خلکو باندې. څنګه چې کور نه میلمه رخصتیږي داسې ښځه رخصته کوي، څنګه چې میلمه نه څه نه څه د رخصتۍ په وخت ورکوي داسې طلاق نه پس ښځې له هم څه نه څه ورکوي. دا دی اسلامي اخلاق. خو اسلامي معاشره کې چې څه کیږي دا مونږ ټول وینو ګورو. دغه شان الله تاسو ته خپل حکمونه صفا صفا بیانې. امید دی چې تاسو به په پوهه سره کار کوئ. آیته د هغه خلکو په حال باندې هم سوار کړی دی چې د مرګ د یری نه خپل کورونه پرېښودلي وو او د زرګونو په تعداد کې وو. الله هغوی ته وفرمایل چې مړ شي، بیا ورله هغه دوباره ژوند ورکړو. حقیقت دا دی چې الله په انسانانو باندې ډیر لوی فضل کولو والا دی، خو اکثر خلک شکر نه وباسي. اے مسلمانانو د الله په لار کې جنگ کوئ او پوه شئ چې الله هر څه اوریدو والا او په هر څه پوه دی. په تاسو کې څوک دی چې الله له قرض حسن ورکي چې الله یې ورله بیا په سو چنده زیات واپس ورکي؟ کمول هم داغه په اختیار کې دي او زیاتول هم، او خاص هغه ته به واپس شي. قرض حسن سوي عام طور صدقه خو مونږه هغه وخت کو چې کله څه مصیبت راشي یا په چا تر سخرو نو ورکو. دا آی خاص صدقه طرف ته اشاره ده کوم چې خصوصا د الله د دین لپاره ورکړي کیږي. دا الله په خپل ذمہ قرض ګرځي، قرض حسن، چې د دې جزا بدله ز سوچند زیاته درکوم ولې چې دا ته زما خاطر خرج کړي. آیته په هغه معاملې هم څه غور کړی دی چې د موسی علی السلام نه وروسته د بنی اسرائیل سردارانو ته پیښه شوې و. هغوی خپل پیغمبر ته وویل چې مونږ له یو بچا مقرر کا چې مونږ د الله په لار کې جنگ وکړو. نبی ته تاسو کو آیا داسې خو به نه وي چې تاسو ته د جنگ حکم وکړي شي او بیا تاسو جنگ اونې کوي؟ هغوی وویل دا څنګه کېدی شي چې مونږ به د الله په لار کې جنگ نکو او حال دا چې مونږ د خپل کورونو نه شړل شوی یو او زمونږ بال بچ زمونږ نه جدا کړی شوی دی. خو چې کله هغوی ته د جنگ حکم وکړي شو نو د لږو کسانو نه بغیر نور ټول پشا شو او الله دغه ظالمان یو تن پیژني. د هغوی نبی هغوی ته وویل چې الله تعالی تاسو د پاره باچا مقرر کړی دی. چې دای واورېدل نو ویل هغه په مونږ باندې د باچا جوړېدو څنګه حقدار شو؟ دغه نه خو مونږ زیات د باچای حقدار یو. هغه خو سلوی مالدار سړی نه دی ولې چې انسان عموما د مال په تله کې تلل کیږي. نبی جواب ورکړ چې الله تاسو په مقابله کې هغه منتخب کړی دی او هغه له دماغي او جسمانی دواړه قابلیتونه زیات ورکړي دي او د الله اختیار دی چې هغه چاله بچای ورکول غواړي هغه لې ورکي. الله ډیره فراخي لري، یعنی د الله په نس دماغي او جسمانی صلاحیتونه د ذمہواری پوره کولو لپاره د مالدار کېدو نه زیات بهتر دي او هر څه دغه په علم کې دي. د دې سره هغه ته خپل نبی دا هم ویل چې د الله د طرف نه د هغه د باچا کېدو نه خدا ده چې دغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسو ته ملو شي په کم کې چې تاسو د رب د طرف نه تاسو د پاره د زړه د اطمینان سامان پروت دی او په کم کې چې د آل موسی
او د آل هارون پاتې کړي شوی تبرکات پراته دي او په دې وخت کې د فرشتو په حفاظت کې دي. که تاسو مؤمنان یې نو دا تاسو د پاره لوی نه خده. بیا چې کله طالوت د لښکرو سره روان شو نو ویل چې په یو دریاب باندې د الله د طرف نه ستاسو ازمایش کېدو والا دی. چا چې دغه او په اوس کله هغه به زما مرګري نه وي. زما مرګري صرف هغه دی چې څوک په تند مړ نه کی او یو لپ نیمه که څوک اوس کی نو اودس کی. خود لګو کسانو نه بغیر نور ټولو دغه دریاب نه ځان موړ کو. چې کله اقوام کې اخلاق او کردار ډیل شي نو بیا په هوی کې صبر نه وی پاتې. بیا هغه صرف د ځان لپاره ژوند دی. بیا چې کله طالوت او دغه مرګري مسلمانان د دریاب نه پورې غاړه لاړل نو هغه طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او دغه د لښکرو سره د مقابله کولو طاقت نشته، خو چې څوک په دې پوي وو چې یو ورځ به د الله سره مخامخ کیږي. هغه وویل ډیر ځله داسې شوی دی چې یو وړه ډله د الله په حکم سره په بل لوی ډله باندې غالب شوی ده. الله د صبر کولو والو مرګره دی. او کله چې هغه د جالوت او دغه د لښکرو سره مقابله ته ووتل نو دعا یې وکړه چې ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ای زمونږ رب په مونږه صبر راوړوه، زمونږ خپې اکلکې کا او د کافرانو په دې ډله باندې مونږ له فتح راکا. اخر دا چې د الله په حکم هغه کافرانو له ماته ورکړو او داود جالوت قتل کړو او الله ورله بادشاہي او حکمت ورکړو او کم سيزونه چې هغه وختل د هغه علم ورکړو. کچره دغه شان الله د انسانانو یو ډله د بل ډلې په ذریعہ نه لري کوله نو د ځمکې نظام به خراب شوی وو. خو د دنیا په خلکو باندې د الله لوی فضل دی چې هغه دغه شان د فساد لري کول والو تنظیم کوي. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. دا د الله آیتونه دي چې مونږ یې ته ټیک ټیک اورو او اے محمد صلی الله علیه وسلم بشکه ته د هغه خلکو نه چې د رسولانو په حیثیت لګل شوی دي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.